که د خبرو جرأت ونه لرو نو ښې اړیکې نشو ټینګولی، له خپله حقه دفاع نشو کولی، خپل فکرونه نشو شریکولی، خپلې وړتیاوې نشو ښودلی، خپلو هیلو ته نشو رسېدلی او مهمې پریکړې هم نشو نیولی. دا ډول ناتوانیانې نه یوازې موږ له خپلو موخو وروسته پاتې کوي، بلکې د مقابلې او ماتې ورکولو خنډونه مو هم له منځه وړي. نن په همدغو لارو چارو خبرې کوو چې څنګه په خپل ځان کې د جرأت ځواک لوړ کړو. اول، شرم یوې خواته کړئ. خجالت یوازینی خنډ دی چې د خبرو پر مهال زموږ جرأت له منځه وړي. شرم له ویرې سره مل دی. که له قضاوت، ریشخند، تحقیر او له تېروتنو ویره یوې خواته کړو نو تر خپله مسیره به ژر او ښه ولاړ سو. دویم، په خپل ځان باور مو لوړ کړئ. که په هغو کارونو فکر کوئ چې ستاسو په خپل ځان باور کموي نو له شک پرته چې د هغو فکرونو له ډلې یو د نورو په وړاندې له خبرو کولو ډډه ده. که غواړئ د نورو په وړاندې د خبرو کولو ښه وړتیا ولرئ نو په خپل ځان مو د باور لوړولو هڅه وکړئ. دریم، کافي پوهه ترلاسه کړئ. کوم بحث په اړه چې تاسو خبرې کوئ د هغه په تړاو کافي معلومات ولرئ څو له نورو سره واضح خبرې وکړئ. خو دا په دې معنا نه ده چې تاسو باید د هرې موضوع په اړه کافي معلومات پیدا کړئ. څلورم، له خپل ځان سره مثبتې خبرې ولرئ. موږ ټول ځینې وخت په خپل ځان بېرحمه کیږو. کله کله د خپل ځان په اړه منفي فکرونه دومره ډیر کړو چې ان له خپل ځان نه ورک شو. کله چې د نورو په وړاندې خبرې کوو او ځان ته ووایو چې زه نشم کولی، کومې خبرې چې زه کوم کیدای شي پر ما ټوکې وشي یا که څوک راڅخه پوښتنه وکړي ځواب به ورنشم کړی، په دغو خبرو خپله ځان لویې کندې ته غورځوو. همدا ویره مو له غونډې تښتوي. خو د دې خبرو پر ځای باید ځان ته ووایو د بحث موضوع په اړه کافي معلومات لرم، غواړم په ورین تندي پرې خبرې وکړم. که چیرې د بحث د ګډونوالو پوښتنې ځواب نشم کړی نو په دې کې زه ملامت نه یم. د هغې موضوع په اړه به معلومات نه لرم او دا د شرم خبره نه ده. پنځم، د لغتونو زیرمه مو پیاوړې کړئ. دا چې د خبرو پر مهال د کلمو له کمښت سره مخ نشئ نو د لغاتونو زیرمه مو پیاوړې کړئ. تاسو به وکړای شئ چې د خپلې موضوع په اړه نور ښه قانع کړلی شئ. د لغاتونو ذخیرې پیاوړې کولو لپاره تر ټولو ښه لاره له لوستو کسانو سره خبرې، د کتابونو مطالعه او فلم کتل مهم دي. شپږم، د جرأت ترلاسه کولو لپاره چمتوالی ونیسئ. که هر کار غواړئ په سمه توګه ترسره کړئ نو مخکې له ترسره کولو یې تمرین وکړئ څو ښه پکې پاخه شئ. تمرین ستاسو تشویش له منځه وړي او پر ځان مو متکي کوي. د تمرینونو له ډلې یو دا دی چې که د هرې موضوع په اړه خبرې کوئ نو لومړی یې له ځان سره ریکارډ کړئ، بیا یې واورئ او تېروتنې مو اصلاح کړئ. اووم، د خبرو کولو شوق ولرئ. که د هر څه شوق ولرئ نو هیڅ خنډ مو مخه نشي نیولی، په دې معنا چې تاسو له هغه کاره خوند اخلئ او په پوره متانت یې ترسره کوئ. له همدې عمله به مو جرأت پیاوړی شي. اتم، غوږ نیول زده کړئ. بحث دوه اړخیزه عمل دی. له خبرو کولو پرته خبرې اورېدل هم مهم دي تر څو له یو بل سره ښه مکالمه وشي. غوږ نیول تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په ښه ډول اړیکې ټینګې کړئ. نهم، خپل ځان وپېژنئ. ځان پیژندنه تاسو سره مرسته کوي چې له خپل ځانه مهم درک ولرئ څو خپلو وړتیاو ته په کتو خپل قوي او کمزوري ټکي ښه په نښه کړای شئ. دغه راز ځان پیژندنه تاسو ته هغه فکر هم درکوي چې نور ستاسو په اړه لري. لسم، باډي لنګویج ته مو پام وکړئ. د خبرو کولو پر وخت ستاسو د بدن حرکات هغه پیغامونه لیږدوي چې په اسانۍ یې تاسو په ژبه نشئ راوړلی. د بدن له ژبې مو خلکو ته ښکاري چې تاسو هم مهم یو څوک یاست او پر ځان هم زیات باور لرئ.